حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم يفتتحوا قراءتهم ببسم اللہ الرحمن الرحیم. ماوی دا نبی علیہ السلام شاتم منزونه کړي دي، دا حضرت ابو بکر عمر و عثمان شاتم منزونه کړي دي. نو دوی چې کله قرائت بشورو کو په مانځه کې نو دا به بسم الله الرحمن الرحیم سره نه شروع کو. امام مالک رحمه الله دغه حدیث لټرلی او لکه څنګه چې د مونږ انګریزي کې ورته وایو ایز از کوٹ ان کوٹ inverted commas begin or inverted commas close. Professor said inverted commas begin or inverted commas close. ستاسو اصطلاح دغه ده، د امریکایانو اصطلاح ده کوٹ ان کوٹ. دا هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت ابو بکر عمر و عثمان دے دریوالو بقراءت پا بسم اللہ نشورو کو. لہذا امام مالک رحمہ اللہ دا حدیث لٹرلی کوٹ ان کوٹ اغسطے دے. اغخو دا منزو پا افتتاح کے نثناوی سبحانک اللہم و بحمدکا، نتوجیح وی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بلکہ موالک چی مس شروع کئی نخوئی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. ذکر دا حضرت انس حدیث اغسطر لٹرلی. لہذا امام مالک نے سناوئی نہ توجیح ہوئی. توجیح کو پیجنے کنا پیجنے وائے کنا دا تاسو پیو نوی لارا نو کې دیشي دا نوی امزدنه کې اخبلا دا نومی رشی. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ټول پا حدیثو کی وارد دی. لہذا امام شافعی رحمہ اللہ حدیث دا توجیل ترجیح ورکڑے دے سبحانک اللہم نوی اغچی اللہ اکبرو کی نفورن وی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایما ابو حنیفہ حدیث دا سنا غست دے. لہذا غوی اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اگرچہ ابو یوسف وی چی جمع دا سنا او دا توجید والو ہم جائز دا، قیمہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بل حدیث مستدل گرزول دے چی توجیب نبی علیہ السلام دا تکبیر افتتان اوڑان دی ویلا چی مسلبانی با ادری دا نو بے چی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حدیثا و حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ اکبر نغوی توجیح دا تکبیر افتتان اوڑان دی دا ذکر دا توجیح دا او ہر چی اللہ اکبر دے نو دا دا مزد پارا شرط تک رکن دے. اس استاسو پا ذہن کی خبر ای خو مسئلہ دارا چی مطمئن نہیں بے چی ایسے نہیں چرتا غلط ہے. نبار تقدیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی چی حدیث دا توجیح دا حمل در تکبیر نوڑان دے حالت باندے او حدیث دا سنا دا تکبیر نباد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. او دا خبر دا معقول ہم دا قیاسی ہم دا چی اللہ اکبر نوڑان دے توجیح اکڑا او چی سنگ خدای تا مخامق شوی نورتا شروع کر سر جناب حضرت بزرگ سے فلان شیخ سے تاسوائی شیخ سے یا حضرت سے سوائے حضرت سے